السلام علیکم. نن زموږ د امازون کورس اولنی کلاس دی او په دې کلاس کې به موږ کوشش کوو چې یو څو بیسیک ټرمز چې کوم دي چې کوم موږ ته بار مخې ته راځي چې اول په هغه باندې موږ ځان پوه کړو. نو نن اولنی چې کوم ټرم دی ای کامرس، موږ د هغې نه سټارټ اخلو چې ای کامرس چې کوم دی دا څه شی دی. نو څنګه چې تاسو ته پته ده اوس د انټرنیټ زمانه ده او هر څه چې کوم دی هغه آنلاین کیږي. نو دغه شان ته چې کوم زمونږ بزنس دی، بای اینڈ سیلینګ دی، اخیستل او خرڅول دي، نو دا هم په انټرنیټ باندې شوي دي. نو چې کله مونږ د انټرنیټ په ذریعه باندې څه خرڅ کو یا څه واخلو نو دې ته ای کامرس وایي. صحیح ده؟ دې ته ای کامرس وایي. دې ته آنلاین ریټیل هم وایي او ای کامرس چې کوم دی هغه ته ډېر استعمالیږي. نو مونږ په دې باندې پوه شو چې ای کامرس چې کوم دی دا دې ته وایي چې کله موږ د انټرنیټ استعمال کو څه خرڅ کو یا څه واخلو. بیا چې کوم دی د ای کامرس موږ سره مختلف قسمونه دي. نو د ای کامرس چې کوم ټایپس دي، 4 ټایپس دي، خو دلته ما 3 ټایپس لیکلي چې کوم ډېر زیات یوز کیږي. نو په هغه کې اولنی ټایپ چې کوم دی هغه بی ټو بی دی. د بی ټو بی ای کامرس بزنس ماډل مطلب دا دی چې کله یو بزنس یا یو کمپنی د بلې کمپنی نه څه واخلي نو دې ته بی ټو بی بزنس ماډل وایي. بل دی بی ټو سی چې کله د یو بزنس نه یو کنزیومر یا یو کسټمر څه واخلي د خپل استعمال لپاره نو دې ته بی ټو سی بزنس ماډل وایي په ای کامرس کې. او دغه شانته بل دی سی ټو سی، کنزیومر ټو کنزیومر. نو دا چې کوم بزنس ماډل دی په دې کې عام چې کوم کنزیومري هغه یو پروډکټ د بل کنزیومر باندې خرڅ کوي او یو کنزیومر د بل نه پروډکټ اخلي. د دې داسې مثال دی چې کوم موږ په OLX باندې کوو، کله زموږ موبایل یا سی موږ سره راسي لږ ټیمه پورې موږ استعمال کوو او هغه بیا موږ خرڅو په خپله، ځکه موږ بزنس نه کوو خو موږ یو پروډکټ راسي یا د هغې یو تصویر نیم موږ اپلوډ کوو او هغه د خرڅولو موږ کوشش کوو. نو یو خو موږ په دې کې ای کامرس وپېژاندو او بل موږ د ای کامرس چې کوم قسمونه دي هغه وپېژاندل. نیکسټ چې کوم دی اوس د ای کامرس چې کوم دی د هغې مختلف پلیټ فارمز دي چې ای کامرس چې کوم دی دا به موږ په کم سورس دي یا کم پلیټ فارمز دي، کم ویب سایټس دي په هغه کې کوو. نو یو د ای کامرس چې کوم دی د ټول نه غټ ورلډ وایډ چې کوم دی انټرنیشنل پلیټ فارم چې کوم دی هغه امازون دی. دا شان د ای کامرس نور هم ډېر زیات پلیټ فارم دي چې کوم مشهور یو څو پلیټ فارم دی ما لیکلي، هغه کې والمارټ هم دی، علي بابا دی، ای بی دی، دراز دی. نو تاسو ټول د دې نه خبرې وي چې په دې باندې مختلف خلکو سټورونه جوړ کړي او خپل پروډکټ خرڅوي. دا هر څه به موږ ډیټیل څه وایو خو چې تاسو ته لږ اورال لږ آیډیا راشي. زه تاسو ته ښیم چې دا مختلف ویب سایټ دي او په دې کې مختلف پروډکټس خلکو اچلي. دا امازون دی. دا به بیا موږ په ډیټیل څه وایو چې څومره په دې کې فنکشنز دی او بیا انشاءالله موږ په تفصیل څه وایو. خو دا اوس دلته مختلف پروډکټس خلکو اچلي او د هغې ریټونه یې ورکړي دي، د هغه مختلف چې څومره پروډکټ ډیټیلز دي هغه دلته لیکل شوي دي ټول پروډکټ سره. تاسو ته لږ ښیم یو پروډکټ، دا زموږ سره یو پروډکټ دی. فار ایگزامپل زه یو پروډکټ په دې کې کلیک کوم، دا پروډکټ ما کولاو کوم. نو دغه شان د دې ټول پروډکټ چې کوم ټایټل دی هغې لیکلی، بیا د هغې ریټ دی، د هغې مختلف دلته زموږ سره دا به بیا موږ ډیټیل کې وایو د دې چې څومره سپیسیفیکیشن د هغه مکمل لیکل شوی دی دلته زموږ سره. نو دا شانته دلته مختلف پروډکټس خلکو ورکړي. دا اوس والمارټ دی، په دې باندې هم خلک مختلف پروډکټ خرڅوي. دغه شانته علي بابا دی، بیا به دا موږ وایو تفصیل سره. نو زما مطلب دا دی چې تاسو صرف د پلیټ فارمز وپېژنئ، مختلف پلیټ فارم. دا دراز دی، دلته هم خلک مختلف پروډکټس چې کوم دي هغه لیست کړي دي او خرڅوي. نو موږ مختلف د 100 پلیټ فارمز چې کوم دي دا وپېژندل چې دلته خلک خپل پروډکټ خرڅوي. دا شانته بیا چې کله موږ کار کوو په دې پلیټ فارمز کې نو دلته موږ ته اکاونټ پکاري. نو اکاونټ چې کوم دی د هغې 2 قسمونه دي زموږ سره، یو سیلر اکاونټ دی، یو بایر. چې کله موږ څه خرڅوو په دې پلیټ فارم کې نو هغې دپاره موږ ته سیلر اکاونټ پکاري او کله چې موږ اخلو نو هغې دپاره موږ ته بایر اکاونټ پکاري. بیا د امازون چې کوم دی په هغه کې کله موږ زموږ چې کوم مین کورس دی هغه هم امازون باندې دی. نو چې کله موږ امازون کې پروډکټ اخلو یا پروډکټ خرڅو نو په هغې کې به موږ ته اکاونټ پکاري. اوس د امازون داسې بزنس ماډل دی څنګه چې زموږ عام په
مختلف شاپینګ مالز او په کې مختلف خلکو سٹورونه جوړ کړي او خپل پروډکټ خرڅي دا شان په امازون کې به موږ خپل پروډکټ خرڅو نو څنګه چې تاسو ته په عام شاپینګ مال کې تاسو ته یو دکان پکاري تاسو یو دکان اخلي پرنٹ باندې دا شان ته به موږ دلته یو سیلر اکاونټ جوړو د سیلر اکاونټ مطلب دا دی چې موږ دلته خپل شاپ خپل دکان جوړو نو بیا د هغه مختلف قسمونه دي په کې 3 ټایپس چې کوم دي د اکاونټ جوړول چې کوم د قسمونه دي هغه 3 ټایپس دي په ډیټیل سره موږ ایکسپلین کوو خو تاسو سره صرف آیډیا راشي چې کم قسمونه دي دلته نو هغه کې اول چې کوم دی هغه انډیویډوال اکاونټ دی او بیا چې کوم دی انډیویډوال پروفیشنل دی او بیا کوم دی بزنس اکاونټ دی نو دا درې وانه چې کوم دی په دې کې لږ ډېر ډیفرنس دی هغه زه تاسو ته ښیم اوس انډیویډوال اکاونټ چې موږ چېرته جوړو نو هغه به زموږ په انفارمیشن باندې جوړیږي سنګل پرسن دپاره بل په هغه کې موږ پر منت چې کوم دی 40 آیټم صرف خرڅولی شو د 40 نه سیوا آیټم موږ دلته نشو خرڅولی بل د امازون چې کوم انډیویډوال اکاونټ دی د هغې چې کوم پی دی هغه تقریبا $1 چې کله موږ یو آیټم خرڅ کړو په هغه زموږ نه امازون $1 اخلي خو دا اکاونټ چې موږ کله جوړو نو دا موږ پرې جوړولی شو خو په دې کې ډېر زیات لیمیټیشن دي نو یو لیمیټ پکې دا دی چې د پورټ نه سیوا پروډکټس موږ دلته په یو میاشت کې نشو خرڅولی او دغه شان چې کوم دی زموږ سره انډیویډوال پروفیشنل اکاونټ دی دا موږ په خپل انفارمیشن باندې جوړو او دغه شان ته کوم چې زموږ ډیټیل په هغه باندې موږ جوړو پرسنل ډیټیل چې کوم دي زموږ د کارډ او سناسي پاسپورت او خپل موبایل نمبر باندې او دغه شان د هغې چې کوم دی زموږ نه امازون $40 اخلي خو دا اکاونټ په امازون کې پرې نه جوړیږي دا د میاشتې زموږ نه تقریبا $40 اخلي او په دې کې انلیمیټډ پروډکټ موږ خرڅولی شو مختلف پروډکټس او هغه چې څومره کوانټیټیز کې موږ خرڅو او بیا دغه شان ته چې کوم دی بزنس اکاونټ چې کوم دی هغه به موږ د بزنس یو کمپنی په ډیټیلز باندې جوړو او دا غیم تقریبا $40 دی پر منت نو دا درې کم اکاونټ چې وکړو انډیویډوال چې کوم هغه پری جوړیږي خو هغه به موږ په خپل تفصیل باندې جوړو په خپل ډیټیلز باندې جوړو خپل کارډ یا پاسپورټس کې چې ډیټیلی خو دا هغه اکاونټ کریشن چې دی هغه پری دی خو هغه کې لیمیټیشن ډېر سیوا دي موږ پکې یو قسم پروډکټ به خرڅو او دا هغې 40 کوانټیټیز نه سیوا موږ نشو خرڅولی او په هر یو پروډکټ چې کوم موږ خرڅ کړو په هغې تقریبا $1 پیس زموږ نه امازون اخلي او بیا دا انډیویډوال پروفیشنل دا چې کوم دی او دا بزنس چې د دې امازون زموږ نه پر منت پی اخلي تقریبا $40 زموږ نه پی اخلي څنګه چې موږ په شاپینګ مال کې ځان دپاره دکان اخلو په کرایه دا شان امازون زموږ نه یو قسم نه کرایه اخلي د اکاونټ او دې کې مونږ چې کوم دی انلیمیټډ پروډکټ خرڅولی شو او مونږ چې کله پروډکټ خرڅو په هغه کې زموږ نه امازون د انډیویډوال په شان ته $1 فی نه اخلي او دا شان بزنس چې کوم اکاونټ دی هغه د کمپنۍ په ډیټیل باندې جوړیږي دا مونږ بیا تفصیل سره ډسکس کوو دا یو خو چې صرف تاسو ته دومره آیډیا راشي چې د اکاونټ چې کوم ټایپس دي هغه به مونږ څنګه جوړو بیا چې کله مونږ اکاونټ جوړو نو امازون سیلر سنټرل چې کوم ویب سایټ دی مونږ به هغې ته راځو سیلر سنټرل ویب سایټ د امازون دا دی دې ته به مونږ راځو مونږ به دلته په ګوګل کې تاسو سرچ کړئ امازون سیلر سنټرل نو دا لینک پر راشي دا چې تاسو کولاو کې تاسو سره به دا راشي نو د تاسو سره اکاونټ تاسو لاګین باندې کلیک کولی شئ او نوی جوړوئ نو ساين اپ سره به جوړوئ اوس که تاسو د دې تفصیل ګورئ دلته که تاسو راشئ سیل ود امازون دا اولنی چې کوم دی په دې باندې تاسو کلیک کړئ نو دا تاسو ته ټول ډیټیلز ښیي چې امازون کې انډیویډوال اکاونټ چې کوم دی د هغې څومره پیس دی پر منت او د دې تقریبا $40 دی او دا تقریبا چې کله موږ یو آیټم خرڅ کړو نو په هغې باندې زموږ نه دومره پی اخلي بیا د دې سپیسیفیکیشن تاسو کتلی شئ چې موږ ته کم په انډیویډوال کې کم هر څه پرووایډ کېږي او پروفیشنل کې کو پروفیشنل دران تاسو ګور دا ټیک مارکس سیوا دي دا دې کې مختلف چې کم امازون موږ ته فیسیلیټیز راکوي او په دې کې موږ سره اپشنز ډېر زیات کمي فیسیلیټیز ډېر کمي بیا که تاسو انډیویډوال کولوئ تاسو نه دلته هم کلیک کولی شئ او د پروفیشنل لپاره دلته هم کلیک کولی شئ خو پروفیشنل دپاره چې کوم دی پروفیشنل شو یو بزنس دواړه د دلته نه تاسو کولاولی شئ بیا که تاسو دلته چېرته کلیک وکړئ په دې باندې وکړئ یا په دې نو تاسو سره به داسې یو وینډو کولاو شي که تاسو خپل اکاونټ دلته نه تاسو لاګین کولی شئ که تاسو سره نه نو تاسو کریټ دلته لاندې چې کوم لیکل شوی کریټ یور امازون اکاونټ د دلته نه تاسو اکاونټ جوړولی شئ بیا
اوس چې کله موږ اکاونټ جوړو د اکاونټ د لپاره په هر یو ملک کې مختلف پالیسی او دغه مختلف ریکوایرمنټ خو نن چې کوم په دې ویډیو کې موږ صرف د پاکستان متعلق چې پاکستان کې مله کله موږ اکاونټ جوړو د امیزون د لپاره نو موږ به څه پکاریو به موږ ته شناختی کارت یا پاسپورت په دې دوانو کې یو څه پکاریو به موږ ته ایمیل اکاونټ پکاري یو به موږ ته د موبایل یو نمبر پکاري یو به زموږ په بینک کې اکاونټ چې کله به موږ بینک کې اکاونټ نو اکثر زموږ ځا اے ټی ایم راسي نو دا 4 نمبر او 5 نمبر پوینټ چې کوم دی دا یو ځدی دا او په دې 1 نمبر پوینټ کې چې کوم دی سنایسي او پاسپورت چې کوم دی په دې کې موږ ته یو پکاري نو کله چې موږ اکاونټ جوړو د دې ریکوایرمنټ دا به زموږ سره دا ریکوایرمنټس دي بیا په څوک سعودي کې جوړي یا یو ای کې جوړي یا تاسو د یو کې لپاره نو بیا کنټری وایز دا مختلف دا ریکوایرمنټس هغه مختلف غواړي نو یو تاسو ته دا پته ولګي چې زموږ کم ریکوایرمنټ زموږ نه امیزون غواړي چې کله موږ اکاونټ کریټ کوو بیا به زه نیکسټ ویډیو کې تاسو لپاره یو اکاونټ جوړ کوم چې تاسو ته پته ولګي چې په پاکستان کې موږ څنګه اکاونټ کریټ کوو او دا امیزون مارکیټ پلیسز دي چې امیزون په کوم ځای کې کم کنټریز کې کار کوي او دا غي مخه ته چې کوم دي تاسو ته ما ویب سټ د اړ یو لیکلي چې امیزون مارکیټ پلیسز چې کوم دي د یونایټډ سټیټ پر دا غي د .com والا دي د canada.ca دی دا مختلف مارکیټ پلیسز دي دا به تاسو ګروپ کې شیر هم کوم نو دلته مارکیټ پلیسز په یو پیج کې 10 مارکیټ پلیسز ما لیکلي او ته خپل ویب سټ مخته لیکلي او په دې بل کې چې کوم دی تقریبا 9 دي نو دا د امیزون مارکیټ پلیسز دي چې تاسو ته پته ولګي چې امیزون په کم ځای کې کار کوي اوس فار ایگزامپل امیزون په دې کې پاکستان نشته پاکستان نه تاسو سیلر اکاونټ جوړول شي خدا چې په کم ځای کې امیزون فنکشنلی کار کوي او پروډکټ خپل خرڅي نو دا هغه کنټریز دي اوس کو تاسو ګورئ په دې کې پاکستان نشته خو د دې مطلب دا نه دی چې موږ د پاکستان نه نشو خرڅولای نو چې کله موږ د پاکستان نه اکاونټ جوړ کو زه به تاسو خو چې بیا موږ کم کنټریز کې د پاکستان نه خرڅولای شو پروډکټ هټنګ باندې لږ بحث کو چې هغه تاسو لږ شانته نورم کلیر شي نو پروډکټ هانټینګ تاسو ته ما ویلو چې په دوه قسمه دی یو اتوماتیک دی یو مینوال دی اتوماتیک مطلب دا دی چې موږ په هغه کې ټولز استعمالو ایکسټنشنز به استعمالو مختلف سافټویر به استعمالو او د هغې په مدد سره موږ یو پروډکټ چې کوم دی د هغې ټول هر څه چې کوم دی هغه به معلومو نو په امیزون کې چې کوم دی د هغې خوبصورتي هم دا ده او د دې د بزنس ماډل چې کوم دی هغه هم په دې باندې اخیسته دی چې کله موږ یو پروډکټ خرڅو د پروډکټ د خرڅېدو نه مخکې موږ ته د هغې پته لګي چې دا په یو میاشت کې څومره خرڅېږي د دې پروفیټ څومره دی ګټې څومره ده موږ د هغه پروډکټ ایج ګورو د هغې ریویوز ګورو چې خلک د دې باره کې څه کمنټ کوي خلک د دې باره کې نیګیټیو کمنټس کوي نیګیټیو کمنټس ولې کوي نو چې کله موږ خپل پروډکټ لانچ کوو موږ به دې ته ګورو چې کوم نیګیټیو پوینټس دي هغه زموږ په پروډکټ کې نه او کم خلک پازیټیو کمنټس کوي نو هغه به موږ ګورو چې په دې کې څه پازیټیو دي دغه شان ریټینګ دی چې موږ به د پروډکټ ریټینګ ګورو چې خلکو هغې له څومره ریټینګ ورکړي دغه شان ته بي اس آر دی بي اس آر تاسو ته ما ویلو چې بیسټ سیلر رینک ته وایي د هر پروډکټ یو خپل رینکینګ په هر یو کیټګوري کې نو دا بي اس آر چې کوم دی دا بیسټ سیلر رینک نو دا د پروډکټ په لکاو کې می په 10,000 20,000 داسې رینج کې نو دې مطلب دا نه چې 10,000 د کم رینج یا 20,000 دا خراب دی دا په کیټګوري باندې ډیپند کوي بعض ټیم کې به د یو پروډکټ 10,000 بي اس آر خو دا هغه نه به 20,000 والا چې کوم دی هغه ښي او کله به 1,000 والا ښي نو دا داسې چې کیټګوري وایز ډیپند کوي چې یو کیټګوري کې مونږ بي اس آر چې کوو د یو بي اس آر چې داسې او د بل هغه 5 نو 5 چې کوم دی هغه بهتر ځکه دی چې غیر پوزیشن په ټاپ باندې دی او بل په 10 نمبر باندې دی دغه شان موږ د چې کوم پروډکټ خرڅو د هغې به نمبر اف سیلرز موږ ګورو چې موږ کوم پروډکټ خرڅو هغه نور څومره کسان خرڅوي نو دا ټول په پروډکټ هانټینګ کې راځي چې کله موږ د یو پروډکټ پوره تفصیل ګورو نو دا ډېر زیات ضروري دی پروډکټ هانټینګ او دا به موږ بیا په تفصیل سره وایو او مختلف فیکټرز دي په دې کې او خو پروډکټ هانټینګ موږ د دې لپاره کوو چې موږ ته د خرڅولو نه مخکې د پروډکټ پوره تفصیل راشي او موږ دا وګورو چې آیا دا پروډکټ چې کوم دی د دې څومره چانسز دی چې دا موږ له ګټه وکړي نو دا ټول په پروډکټ هانټینګ کې راځي او پروډکټ هانټینګ باندې موږ د ټول نه سیوا ټایم تېرو هغه وجه دا ده چې څو پورې موږ صحیح پروډکټ نه معلوم کړی نو موږ کار نه سټارټ کوو که موږ کار چېرته سټارټ کړو داسې بغیر پروډکټ هانټینګ نو ډېر زیات چانسز دی چې موږ تاوان وکړو بیا دغه شان ته پروډکټ لیسټینګ دی اوس که تاسو وګورئ عام
چې کله موږ یو دکان کو شاپینګ مال کې یا په یو مارکیټ کې نو موږ پروډکټ شاپ ته راوړو او هغه په مختلفو تونو کې کیدو نو دغه شان چې امازون کوم ویب سایټ دی هغه هم دغه شان کار کوي نو پروډکټ لیسټینګ دی ته وایي چې کله موږ په امازون کې خپل سټور کولو تاسو ته معلومه د سټور دپاره یا شاپ دپاره موږ سیلر اکاونټ جوړو بیا د سیلر اکاونټ قسمونه هم تاسو ته ما ویلو بیا تاسو ته ما ویلو چې هغه ډاون ګریډ کیږي او اپ ګریډ کیږي نو پروډکټ لیسټینګ مطلب دا دی چې کله موږ په خپل سیلر اکاونټ کې موږ کوم پروډکټ خرڅول غواړو هغه موږ لیست کوو نو دلته موږ فزیکل پروډکټ نه لیست کوو دلته موږ د پروډکټ دوه څیزونه چې کوم دي هغه لیست کوو یو د هغې ایمیجز د هغې تصویران لیست کوو بیا مختلف تصویران موږ د مختلف انګل نه وباسو او هغه موږ اپلوډ کوو نو تقریبا 8 تصویران موږ سره آپشن چې موږ اپلوډ کوو د یو پروډکټ نو چې کوم مین ایمیج دی چې کوم ډایرکټ خلکو ته ښکاري هغه به وایټ بیک ګراوند او هغه به بالکل داسې ایمیج چې په هغه به تاسو کمپرومایز نه کوئ په هغه به ډېره خواري کوئ چې بالکل صفایي چې بلر نه نو څومره چې زموږ ایمیج او دا صفایي نو هغومره ډېر زیات چانس دی چې موږ پروډکټ په اسانۍ سره خرڅي بل د پروډکټ کنټینټ دی د پروډکټ کنټینټ مطلب دا دی کوم بولټ پوینټس چې تاسو ما ویلو 15 بولټ پوینټس په هغه کې د پروډکټ ټول تفصیل لیکل شوی او بل د پروډکټ ډسکرپشن دی نو چې کله موږ امازون کې پروډکټ خرڅو خلک دا دوه چیزونه ګوري یو د پروډکټ تصویر ګوري او بل د پروډکټ کنټینټ ګوري نو موږ چې څومره پروډکټ کنټینټ خلیګلی او څومره ایمیج خي نو ډېر زیات چانس دی چې زموږ پروډکټ خرڅي او تاسو په پروډکټ لیسټینګ باندې پوه شئ چې پروډکټ لیسټینګ څه ته وایي او پروډکټ لیسټینګ کې څه پکاري نو ایمیجز او کنټینټ چې کوم دی دا بالکل زموږ برابري کنټینټ مطلب چې کوم د پروډکټ تفصیلي او کوم د هغې ایمیجز دي د هغې ډسکرپشن بولټ پوینټس چې دا موږ بالکل صحیح برابر لیکلي بیا دوه قسمه ټایپس پروډکټس دي دوه ټایپس پروډکټس دي موږ سره یو ګیټډ یو ان ګیټډ دي د ګیټډ پروډکټ مطلب دا دی چې بعض داسې پروډکټ یا برانډز یا زموږ سره داسې کیټګریز یا سب کیټګریز زموږ سره چې کله موږ په هغه کې څه پروډکټ خرڅو یا د هغې څه پروډکټ خرڅو نو امازون زموږ نه یو اپروول غواړي یو ایکسټرا سرټیفیکیشن زموږ نه غواړي چې آیا ستاسو سره دا سرټیفیکیټ شته چې تاسو دا پروډکټ خرڅوئ نو هغه به موږ پرووایډ کوو د هغې نه پسې موږ خرڅولی شو او یو ان ګیټډ دی چې هغې کې موږ نه امازون سرټیفیکیشن نه غواړي سرټیفیکیټ ډاکومنټس نه غواړي موږ هغه ډایرکټ خرڅولی شو نو تاسو به دا دوه ټایپس هم یاد کړي چې ګیټډ پروډکټ څه ته وایي او ان ګیټډ پروډکټ څه ته وایي بیا دغه شان چې کوم دی شپینګ پلان یا شپمنټ پلان اوس زیاتره کسان په دې کې کنفیوز دي چې موږ څه کوم پروډکټ یې به موږ دو چېرته په دې مختلف کوېسچنز دي دغه نو امازون چې کوم دی په دې کې دوه داسې بزنس ماډل دي چې هغه موږ ته دا پرووایډ کوي چې موږ کوم پروډکټ دي هغه به پراته چېرته وي او موږ به په څه طریقه باندې چې کسټمر زموږ نه واخلي موږ به په څه طریقه هغه ته زموږ پروډکټ میلاویږي نو یو FBA دی د FBA مطلب دا دی فولفلمنټ بای امازون چې کله موږ پروډکټ خرڅو نو موږ د هغې دپاره یو شپمنټ پلان جوړو د شپمنټ پلان مطلب دا دی چې په دا دوه کوم قسمونه دي FBA او FBM یو فولفلمنټ بای امازون دی یو فولفلمنټ بای مرچنټ دی نو FBA چې کوم دی دا امازون موږ ته وایي چې ستاسو کوم پروډکټ دی هغه تاسو خرڅوئ هغه به زموږ په ویر هاوس کې دی د ویر هاوس مطلب دا دی چې امازون کوم ګودام وي په هغه کې موږ پروډکټ کیدو په FBA ماډل کې بیا چې کله زموږ په پروډکټ باندې اډر راشي نو هغه پروډکټ چې کوم دی هغه امازون پیک کوي چې کوم ځای کې پروت هغه ته معلوم وي بیا د هغه پیکینګ کوي هغه ډایرکټ کسټمر ته پروډکټ نه ولېږي په هغه په خپل کاټن ډبي کې صحیح پیک کړي په هغه باندې لیبل ولګوي او بیا د کسټمر چې کوم ایډرس وي په هغه باندې هغه شپ کړي نو دا FBA ماډل چې کوم دی د زموږ پروډکټ د امازون په ویر هاوس کې پروت وي او ټول کار د هغوی بیا که په پروډکټ کې څه مسله راشي یا کسټمر واپس پیسې غواړي یا هغه ته صحیح نه رسېدلی یا ورته پروډکټ نه میلاو شوی نو دا څومره کسټمر سپورټ چې دی دا هم د امازون کار دی دا زموږ کار نه دی امازون به څه کوي چې هغه پرابلم څنګه حل کوي نور چې کوم پیکینګ دی پیک کول دي او شپ کول دي د کسټمر چې کوم ایډرس دی هغې ته نو دا ټول د امازون کاري نو دې ته موږ FBA ماډل نو امازون خپل ګودامي په هغې کې موږ د پروډکټس دو بل چې کوم ماډل د نیکسټ هغه ته وایي FBM فولفلمنټ بای مرچنټ د فولفلمنټ بای مرچنټ مطلب دا دی چې کوم پروډکټ یې هغه زموږ په آفیس یا زموږ په کور یا زموږ کوم ګودامونه هغه کې پراته وي او پروډکټ لیسټینګ موږ په امازون باندې کوي چې پروډکټ باندې موږ ته اډر راشي نو موږ خپل پروډکټ راواخلو هغه پیک کو هغه چې کوم کسټمر ایډرس یې هغه باندې شپ کو بیا که په پروډکټ کې صحیح شوي نو هغه موږ په خپله باندې هینډل کوو د کسټمر سره چې څومره زموږ
کم ایشو راشي یا کس پراډکټ ونه رسي یا په پراډکټ کې څه ایشو راشي نو دا ټول چې کوم دی دا زموږ په ذمه باندې نو یو کې چې کومه ذمہداري دغه ټوله د امیزون ده او یو FBM دی چې په هغه کې ټوله ذمہواري زموږ په سر دي نو دا دوه بزنس ماډل دی امید ساتم چې تاسو په دې باندې مکمل ځان پوه کړئ او تاسو ځان ته کلیر کړئ نو امیزون موږ ته دوه بزنس ماډل راکړي چې کله موږ پراډکټ کسٹمر ته رسو او پراډکټ به زموږ چرته پروت نو د کې دوه بزنس ماډل شو یو FBA شو په هغه کې ټوله ذمہداري د امیزون ده یو FBM شو په هغه کې ټوله ذمہواري چې کوم ده هغه د مرچنټ کم کس چې خرڅي د سیلر ټوله ذمہواري ده نو ما چې کوم تاسو سمري رپورت جوړ کړو په هغه کې نن موږ کم ټاپک اډ کړو نو دلته ما یو څو پوینټس داسې لیکلي چې کله تاسو یو پراډکټ د ځان د پوره ګورئ چې کوشش کوئ چې دا پوینټس پکې نه باز ټایم کې زموږ مجبوري شي دا پوینټس پکې نو هغه خيار دی بیا باز پراډکټ موږ ته ګټه ډېره راکوي یا داسې چې زموږ سره په کم کوانټټي کې نو بیا دومره مسله نه کوي نو یو چې کله موږ پراډکټ ګورو موږ بیا دې ته ګورو چې د پراډکټ ویټ خو ډېر نه دی سیوا چې ویټ کله د پراډکټ سیوای د دې دا مسلې چې کله امیزون زموږ پراډکټ په ویر هاوس کې کله ږدي په خپل ګودام کې ږدي نو بیا زموږ نه چارجز هغه ډېر اخلي یا شپ کوي کسټمر ته نو هغه په ویټ باندې ډیپینډ کوي بل سیکنډ پوینټ چې کوم دی لارج ان سایز مطلب ډایمنشن دی دلته چې د پراډکټ ډایمنشن ډېر غټ نه وي چې ډایمنشن کله د پراډکټ سیوای نو بیا هم زموږ نه امیزون چې کوم پی اخلي یا رانه کوم چارجز اخلي کومې پیسې رانه اخلي د شپینګ یا د سټوریج نو هغه سیوا اخلي نو شپ تاسو به کوشش کوئ چې ویټ ډېر سیوا نه او ډایمنشن ډېر سیوا نه او بیا دغه شان تھرډ پوینټ چې کوم دی چې ګلاسي پراډکټ نه چې کوم داسې چې نازکې او ماتېدلو چانسز سیوای نو داسې پراډکټ چې کوم دی دې نه هم تاسو ځان ساتئ چې کوم د ګلاس یا داسې نازک سره جوړي بل بیټري آیټمز د دې نه به ځان ډېر ساتئ چې په کم کې داسې پراډکټ چې په هغه کې بیټري مطلب دا دی چې اوس په موبایل شو یا الکترانکس چې څومره دي په هغه کې بیټري وي نو د هغې دا نقصان چې اکثر پته نه لګي څومره ټایمه پورې زموږ سره په ویر هاوس کې پاتې کېږي او بیا کسټمر ته ځي یا په هغه په بیټرۍ کې فرق راغلی یا چارج صحیح نه کوي نو د هغې د ریټرن کېدو چانسز ډېر سیوای بل زموږ په اکاونټ باندې اکثر بیډ ریویوز د هغې د وجې راځي نو اکاونټ هیلث هم خرابېږي نو تاسو د بیټري آیټم نه ځان سات بل زموږ سره اکثر ټرینډنګ پراډکټ شي مطلب هغه یو ټیمه پورې او بیا ختم شي یو پراډکټ راوځي تاسو په هغه باندې پوهېږئ باز ټایم کې لږ ټیمه پورې یو پراډکټ وچلیږي بل سیزنل پراډکټ چې کوم دي موږ له هغې نه هم ځان ساتل دي سیزنل مطلب دا چې هغه موسمي یو ټایمه پورې چلیږي خو کالو سر هغه نه چلیږي چې ټول کال چلیږي موږ سره موږ به هغه پراډکټ ګورو بل به داسې پراډکټ نه تاسو ځان ساتئ چې هغه کې ایکسپایري ډیټ نو هغه زموږ سره ایکسپایر شي نو هغه به ټول په موږ تاوان شي نو ایکسپایري ډیټ چې کوم پراډکټ هغې نه به ځان ساتئ بل ویریشن چې په کوم پراډکټ کې د ویریشن مطلب دا دی چې اقسام پکې اوس کو تاسو ټي شرټ وګورئ یا شوز دا صحیح نه وګورئ نو په دې کې اقسام سیوای مطلب کلرز پکې ډېر سیوای سایز پکې ډېر سیوای نو دا مختلف ویریشن چې پکې د داسې پراډکټ نه به تاسو ځان ساتئ بیا موږ خبره کړې د پراډکټ لیسټینګ مطلب دا دی چې کله موږ فزیکل دکان کو نو موږ پکې پراډکټ دو خو د پراډکټ لیسټینګ مطلب دا دی چې کله موږ خپل پراډکټ په خپل سٹور کې لانچ کوو نو په هغه کې ضروري څه دغه په نوم موږ ایکسپلین کړو نن به بیا یو د هغې ایمیج چې ایمیج چې کوم دی هغه د ټول نه اهم څیز دی بیا د پراډکټ ټایټل بیا بلټ پوینټس بل د پراډکټ ډسکرپشن دا تاسو ته زه پریکټیکل ښیم موږ دلته رالو دا یو پراډکټ دی ما سره دا د پراډکټ ټایټل دی فرست نمبر ته ټایټل وایي نو چې کله کسټمر راځي اول زموږ هغه ټایټل ګوري او دا د پراډکټ ایمیج زه په کوم ځای ودرېږم ما دا هغه زوم کوي نو دا د پراډکټ تصویر دی او دا مین تصویر چې کوم دی دا په وایټ بیک ګراوند کې دی زموږ سره او دغه شانته د دې د لاندې نور مختلف تصویران دي د دې پراډکټس نو دلته موږ له پراډکټ اپشنز راکوي بیا ما تاسو ته ویلو بلټ پوینټس نو دا اباؤټ دس آیټم چې کوم دا بلټ پوینټس 15 بلټ پوینټس دي دا به بیا موږ وایو ایکسپلین وکړو چې دا څنګه جوړیږي او بل د پراډکټ ډسکرپشن چې کوم دی هغه اخیره کې نو کسټمر چې کوم دا ګوري اکثر هغه دا یو څو دا چې کوم دی دا ګوري یو د پراډکټ ایمیج ګوري بل څه پراډکټ ټایټل چې کومي هغه ګوري بلټ پوینټس او ډسکرپشن په دې باندې به تاسو کلیر شوي پرون موږ ویلو خو نن ما تاسو ته لږ وښوستل اوس داسې ده که نه چې کله موږ یو پراډکټ معلوم کړو پراډکټ هنټ کړو نو هغه پراډکټ به موږ اخلو د کوم ځای نه صحیح ده نو دې ته وایي پراډکټ سورسینګ یا ورته موږ سورسینګ
اوس چې کله موږ پراډکټ معلوم کړي چې یاره دا پراډکټ دی موږ له ګټه کولی شو دا به موږ د کوم ځای نه اخلو کوم ځای کې به دا تیارو کوم ځای نه به یې راوړو چې هغه موږ خپل امیزون ویرهاوس ته راوړو او بیا یې خرڅ کړو. نو تاسو به د پراډکټ دپاره یاد ساتئ یو لوکل سورسنګ او یو سورسنګ فرام چاینا یا علی بابا. اوس پراډکټ سورسنګ چې کوم دی دا دې ته وایي چې کله موږ یو پراډکټ وګورو خوښه کړو او بیا یې اخلو. اوس لوکل سورسنګ دا دی که نه چې کله موږ په یو کنټري کې تاسو ته چې کوم اولنی لیکچر کې ما کم کنټریز لیست شیر کړو په هغه کې د امیزون ویرهاوس موږ چې پراډکټ خرڅو په دغه کنټریز کې بیا خرڅو موږ به سامان هلته لیږو خپل. نو که موږ داسې یو اس اے یا یو کې یا سعودي یا یو اے ای یا په اسټرالیا کې موږ پراډکټ خرڅو په یو کنټري کې نو موږ له پکار ده چې موږ اول لوکل سورسنګ وکړو. مطلب دا دی که زه په سعودي عربیا کې یا په یو اے ای کې پراډکټ خرڅوم نو ما ته اول دا پکار ده چې زه هلته هغه پراډکټ وګورم چې ما ته هلته میلاوېدی شي که نه چې کوم خلک یې جوړوي یا د هغې کوم ډسټریبیوټر کومه کمپنۍ ده چې هلته ما ته میلاوېدی شي د هغې فایده دا ده چې ما ته به ارزان پرې وځي بنسبت چې زه د بل ځای نه راوړم. نو لوکل سورسنګ موږ اکثر کوو. لوکل سورسنګ کې موږ ته پراډکټ نه میلاوېږي بیا سورسنګ فرام علی بابا یا د چاینا نه موږ سورسنګ کوو. ما چې اوس کوم دا ویجیټیبل کټر لیکلی دا اوس زه په علی بابا کې ګورم نو دلته چې زه راشم دلته دا مختلف پراډکټس دي بیا تاسو وګورئ چې ستاسو د دې کې د کوم څه پراډکټ میچ کېږي تاسو بیا د دې څه خبره کولی شئ. اوس دیو چې په کوم ریټ باندې ورکوي هغه ریټ به خامخا د امیزون نه کمي ځکه چې علی بابا چې کوم دی دا بلک کوانټیټیز خرڅوي مطلب یو دوه آیټم نه خرڅوي. نو چې سیوا آیټم دی خرڅوي تاسو د دې سره ریټ کولی شئ تاسو په کمولی هم شئ. دلته څنګه چې موږ عام بازار کې خبره د کسان څخه دلته چیټ نه او تاسو سپلای سره کنټیکټ کولی شئ. بیا د دې خپله طریقه ده هغه به موږ ووایو که نه. اوس به زیاتره کسان دي هغو په ذهن کې به دا سوال راځي چې څوک موږ له خراب پراډکټ راکړي نه کړي یا راسره دوکه ونه کړي. نو دلته دا څیزونه نه کېږي ځکه چې دا علی بابا دی دلته ټریډ انشورنس دلته پوره ذمواري دا به بیا موږ سپلایر کرایټیریا چېرته ډسکس کو به کې به دا ایکسپلین شي تاسو سره. نو موږ چې کله دلته نه پراډکټ اخلو دلته ریټ کمي په امیزون کې ریټ سیوا ځکه هلته موږ یو پراډکټ خرڅوو د دې نه موږ سیوا اخلو نو په یو ځل باندې موږ پراډکټ اخلو نو دوی موږ ته ارزان راکوي ځکه د هغې وجه پکې زموږ پراپرټي. خو تاسو به دې ته نه ګورئ چې امیزون کې یو پراډکټ دی د هغې ریټ کم دی او سیوا دی او دلته ریټ کم دی تاسو به نور چې کوم چارجز خرچه هر څه راځي هغه به تاسو اول کلکولیټ کوئ د هغې نه پس به بیا پراډکټ اخلئ ټول عمر به ریټ دلته کمي. خو تاسو به ډایرکټ پراډکټ نه اخلئ تاسو چې نور څومره فیکټریز دی هغې ته به مو څه ګورئ. نو دا علی بابا ویب سایټ دی څومره دا امیزون ویب سایټ دی علی بابا دا تاسو په خپله لږ وزټ کوئ دا ګورئ دا سپلایر او دا څومره دلته چې کنټینټ دی دا پراډکټس دا تاسو په خپله لږ ډېر ګورئ آیډیا به تاسو سره راځي. سورسنګ خو تاسو پوه شو چې سورسنګ کله موږ یو پراډکټ وخکو بیا موږ هغه اخلو. اوس لیبلنګ دی نو پراډکټ باندې موږ لیبل لګوو دا تاسو ته زه تصویر ښیم. اوس دې ته وګورئ که دا یو پراډکټ دی په دې باندې دا لیبل لګېدلی دې ته پراډکټ لیبل او دا باکس لیبل دی باکس باندې چې کم لګېدلی په کاټن باندې. نو امیزون چې کله موږ خپل پراډکټ لیست کوو نو هغه موږ له دوه قسم لیبل راکوي. هغه د دې دپاره راکوي که نه چې موږ کله خپل پراډکټ واخلو د سورس کو د چاینا نه یا چېرته نه موږ پراډکټ واخلو پیدا کړو نو موږ چې د چا نه پراډکټ واخلو موږ هغه ته دا لیبل سینډ کوو چې دا په پراډکټ باندې ولګو. فار ایګزامپل ما یو څیز واخیستو ما دا فار ایګزامپل دا ویجیټیبل کټر ما واخیستو او دا ما 100 دانې واخیستې نو امیزون به ما ته 100 لیبل راکړي زه به په هر یو پراډکټ یو ولګوم او اوس په هر یو کاټن کې لس دانې راځي نو لس به راله د کاټن دپاره لیبل راکړي. نو اوس د دې فایده به دا چې کله زما سامان امیزون ته راورسي ویرهاوس ته نو امیزون به ما ته ایمیل وکړي ستا پراډکټ راورسېده زما په اکاونټ کې به هغه اکټیو شي. بل به دا فایده چې زما پراډکټ چې کوم دی هغه به هغه سکین کړي هغه ته به پوره پته لګي چې د دې دومره پراډکټ دی دومره موږ ته راغلي میلاو شوي دي دومره ته خرڅ شو هغه ته به ټوله پته لګي. بل ستاسو په ذهن کې به دا کوېسچن راځي چې موږ به پراډکټ کم ویرهاوس ته لیږو نو هغه هم دلته پته لګي. کله موږ د امیزون نه دا لیبل ډاونلوډ کړو خپل سپلایر ته دا ورلیږو نو دې باندې لیکل شوي چې دا د امیزون دی ویرهاوس ته ځکه چې په هر یو کنټري کې د امیزون مختلف ویرهاوس دي نو هغه موږ ته دا ښیي چې تاسو دا پراډکټ په دې ویرهاوس کې کېدئ. نو امید ساتم تاسو به د لیبلنګ چې کوم آیډیا د لیبل نو دوه قسمه لیبل موږ ته پکاري هغه به موږ یو په باکس باندې لګو یو باکس لیبل یو پراډکټ لیبل یو به په پراډکټ باندې لګو یو به په باکس لګو. مطلب په زموږ 15 باکس ته پراډکټ راځي نو 15 به موږ ته باکس لیبل راکوي او پراډکټ مثال زموږ 50 دي نو 50 به پراډکټ لیبل راکوي هغه به موږ خپل سپلایر ته لیږو چې دا زما لیبل دی دا په پراډکټ باندې ولګو. دا بیا هغه هم دا سروس پرووایډ کوي او امیزون هم پرووایډ کوي خو امیزون هغه لږ ایکسپنسیو نو خلک اکثر د سپلایر ته لیږي. نو دا د لیبل آیډیا شو دا کې بس تاسو ډېر زیات سوالات چې کوم هغه به کلیر شي.
بیا پیټ فارورډر چې کوم دي دا هغه خلک دی چې کله زموږ پراډکټ تیار شي او هغوی موږ له شپ کوي د امازون ویر هاوس ته. په هغه خو زموږ ایډرس او لیبل هر څه ولګېدو که نه هغه تاسو ته کلیر شو. هغه کوم لیبل دی هغه ایډرس باندې به ځي زموږ چې کوم ویر هاوس په کوم ځای کې. نو چې کوم کسانو سره موږ خبره کوو کوم زموږ پراډکټ راوړي د سپلایر نه زموږ امازون ویر هاوس ته نو هغه ته پیټ فارورډر وایي. نو اوس په دې کې چې کوم دی مختلف سروسز موږ له راکوي بای ایر هم راوړي بای ټرین هم راوړي بای سی هم راوړي. بیا تاسو خبره ده چې تاسو پراډکټ زر په کار وي بای ایر به راوړئ چې بیا لږ نارمل ډیوریشن کې په کار وي په ټرین کې او سی کې بیا لږ ډېر ټایم اخلي بای سی چې کوم راځي نو هغه په تاسو باندې ډیپینډ کوي. एकदम تاسو اچانک پراډکټ ختم شي بای ایر بیا تاسو راوستی شي. کله زموږ پراډکټ چې کوم دی موږ امازون ویر هاوس ته لیږو بیا مختلف په دې کې داسې دي چې بعض داسې چې هغه زموږ د پورټه پورې راوړي بعض د ویر هاوسه پورې راوړي. په دې کې بیا موږ ووایو چې کوم موږ ته په کار نو موږ ته هغه په کار چې هغه کې زموږ ټول هر څه کور کېږي. موږ له داسې سپلایر سره خبره کول په کار. اوس دا ته زه ښیم چې دا به هم تاسو ته د علي بابا نه میلاویږي. تاسو دلته وګورئ نو دلته مختلف کمپنیز دي او دا سروسز پرووایډ کوي. دا بیا تاسو کتی شئ په خپله باندې د دې سره کنټیکټ هم کولی شئ او دا کتی شئ تاسو په خپله باندې دا مختلف کمپنیز دي. خو په لوکل سورسنګ کې موږ ته دا یو فایده کېږي چې کله موږ ته لوکل پراډکټ میلاو شي نو په هغه کې دا چې امازون اکثر بیا په خپله باندې پراډکټ راوړي ویر هاوس ته نو هغه بیا ډېر ارزان پرېوځي موږ ته په هغه خرچه زموږ کمه راځي. یو کس کوېسچن کړی چې اکاونټ زه جوړ کړم د امازون کو نه نو اکاونټ چې کوم کسان هم تپوس کوي هغه مه جوړوئ. اکاونټ فلحال مه جوړوئ. وجه دا ده چې تاسو سره د امازون باره کې دومره نالج نشته. په دې کې ډېر زیات ایشوز راځي په اکاونټ کې بیا یا خراب شي درنه یا نور څه مسله راشي یا انفارمیشن صحیح ورنه کوي. کوشش وکړئ چې اول نالج گین کړئ او د نالج د گین کېدو نه پس بیا کوشش وکړئ چې تاسو اکاونټس جوړ کړئ. نو اول داسې ډایرکټ اکاونټ مه جوړوئ. ډایرکټ تاسو اول چې څومره نالج دی هغه گین کړئ د هغې نه پس بیا تاسو اکاونټ جوړولی شئ. تاسو ته مخکې ما ویلي چې نالج تاسو ته د کوم ځای نه میلاویږي نالج گین کوئ. زه په خپله باندې پري کورس ډېر په حق کې نه یم د هغې نه خلکو ته فایده دومره نه کېږي او څومره چې پیډ کورس تاسو ته څومره نږدې اکیډمي او فزیکل کلاسز په هغه کې کورس کوئ که هغه کورس کې کنټینټ هر څومره بکواسي خو چې پیسې پې ولګي بیا واړه د ټیچر نه ډېر زیات محنت کوي. نو کوشش کوئ چې دا کم پری کورس زموږ روان دی د دې نه فایده واخلئ او چې څومره بیسک کنسپټ دی هغه یاد کړئ او بیا تاسو ډیسیژن اخیستی شئ چې ماته امازون په کار دی یا نه دی په کار. نو ستاسو سره پوره آیډیا راتلی شي. سورسنګ دې ته وایي څنګه چې موږ پراډکټ هنټینګ کوو پراډکټ به موږ معلوموو. سورسنګ دې ته وایي چې کله موږ یو پراډکټ اخلو بیا کله موږ یو پراډکټ خوښ کړي هغه موږ اخلو. نو اوس په سورسنګ کې دا دی یو سپلای راځي چې کله موږ د مختلف کسانو سره رابطه وکړو او هغه موږ ته پراډکټ پرووایډ کولی شو نو هغې ته سپلای ور بیا په هغه کې موږ یو خوښ کړو په دې بیس باندې چې کوم موږ ته سروسز ښه راکړي او ریټ راته ښه راکړي او پراډکټ راته ښه راکړي. بیا په سورسنګ کې لیبلنګ راتلو. لیبلنګ مطلب دا دی چې کوم باکس لیبل او موږ ایکسپلین کړی یو پراډکټ لیبل چې هغه او بیا پیټ فارورډر چې کوم دي چې کوم زموږ پراډکټ راوړي زموږ ویر هاوس ته دا مختلف کمپنیز دي نو دوی موږ ته دا سروس پرووایډ کوي. نو د سورسنګ کې دا ټول ټرمز راځي. سورسنګ دې ته وایي چې کله موږ پراډکټ ګورو د اخیستو دپاره چې هغه موږ واپس بیا سیل کړو نو بلک کوانټیټیز دپاره چې موږ کله ګورو نو په دې کې سپلای هم راځي دا لیبلنګ دا مختلف ټرمز پکې راځي. خو بیا یو کس ډېر جینون کوېسچن کله وایي چې موږ د پاکستان نه پراډکټ په امازون کې خرڅولی شو نو بالکل د پاکستان داسې ډېر زیات پراډکټس دي چې هغه په مختلف کنټریز کې خرڅېږي نو هغه تاسو خرڅولی شئ. د هغې طریقه دا ده چې تاسو امازون سیلر سنټرل اکاونټ به تاسو جوړ کړئ تاسو به پراډکټ خوښ کړئ چې هغه پراډکټ بیا تاسو د امازون کوم ملک کې تاسو خرڅوئ د هغې ویر هاوس ته به ولېږئ او هغه پراډکټ بس تاسو اکاونټ کې اکټیو شو بس هغه تاسو خرڅولی شئ. اوس نیکسټ چې کوم دی که نه موږ پراډکټ لیسټنګ ویل او پراډکټ لیسټنګ دې ته وایي چې کله موږ خپل پراډکټ په امازون سیلر سنټرل کې اپلوډ کوو د هغې ایمیج اپلوډ کوو بیا ټایټل او دا ټول ډسکرپشن هر څه ورسره ولیکو او خلکو ته پته لګي چې موږ دا پراډکټ خرڅوو. نو په لیسټنګ کې دوه قسمه لیسټنګ دی. دوه قسمه لیسټنګ موږ په امازون کې کوو مینلی چې یو ته وایي میټو لیسټنګ. د میټو لیسټنګ مطلب دا دی چې کله موږ په امازون کې پراډکټ خرڅوو نو په یو کې موږ میټو لیسټنګ کوو. میټو لیسټنګ دې ته وایي چې یو کس دی هغه یو لیسټ جوړ کړی دی یو برانډ دی هغه یو لیسټ جوړ کړی دی په هغه کې پراډکټ ایمیج هر څه اپلوډ کړي دي او موږ د هغه برانډ سره خبره وکړو چې یاره دا پراډکټ به موږ هم خرڅوو نو د هغې چې کوم تیار لیسټ دی بس په هغې کې موږ خپل سټور لینک کوو هغه تیار پراډکټ چې کوم دی هغې ایسن موږ کاپي کوو. تاسو ته ما ویلو ایسن امازون سټینډرډ آیډنټیفیکیشن نمبر امازون
امازون هر یو پروډکټ ته یو خپل نمبر کې څنګه چې زموږ په سنایسي باندې زموږ شناختی کارت چې کوم نمبر هغه شانته یو پروډکټ نمبر دی امازون هغه کاپی کو او هغه سیل سنټرل کې ورکو او پروډکټ موږ سره راشي او موږ اپلوډ کو خو باز کې موږ ته امازون چې کوم دی هغه دا وایي چې تاسو د چې دا پروډکټ د چا دی د کوم برانډ هغه نه اپروول ولې باز کې موږ نه اپروول نه غواړي نو هغه چې کله تاسو اپلوډ کوئ تاسو ته هلته راځي چې کله اپروول غواړي بیا به تاسو ته اجازه راخلي نو دې ته می ټو لیسټینګ وایي په هغه کې دای چې تاسو ته تیار یو لیست ملاو شي نه تاسو ایمیج اپلوډ کوئ نه ټایټل ولیکئ نه ډسکرپشن ولیکئ هیڅ هم تاسو نه لیکئ بس په هغه کې صرف دومره ولیکئ چې دا پروډکټ د دې په دې باندې خرڅوم زه تاسو ته بیا دا پریکټیکل لخم نو دا می ټو لیسټینګ دی ته وایي بل د نیو لیسټینګ مطلب دا دی چې کله موږ لیسټینګ کوو نو امازون کې موږ سره راځي او هغه کې موږ دا ورکو چې موږ یو داسې پروډکټ دلته اپلوډ کوو چې هغه په امازون نه خرڅېږي مخکې د هغې لیست نشته دی د دې دا مطلب نه دی چې اوس یو کس دی هغه یو پروډکټ اپلوډ کوي فار ایگزامپل هغه یو پن خرڅوي نو پن چې کوم دی هغه به نور خلک هم خرڅوي خو دا چې کوم پن خرڅوي د هغې نوم بدلي یا د هغې کې نور داسې سپیسیفیکیشن بدلي نیو پروډکټ نه هغه پروډکټ مخکې نه خلک خرڅوي خو په مختلف نومونو باندې نو نیو لیسټینګ دی ته وایي چې زه یو پروډکټ تیار کړم په هغه یو خپله لوګو ولګوم په هغه یو خپل نوم ولیکم او هغه یو لیست کوم نو هغه ته نیو لیسټینګ وایي پوه شوئ دوه قسمه لیسټینګ یو تیار چې کوم لیسټینګ وي هغې سره موږ دغه وکړو او یو نیو لیست چې کوم وي هغه موږ کریټ کړو بیا میټو لیسټینګ تاسو ته ما ویل چې هغه کې موږ ته میټو لیسټینګ کې د برانډ نه موږ اپروول راخلو چې کله ضرورت وي او په هغه کې موږ نه برانډ ریسیلر سرټیفیکیټ غواړي ریسیلر سرټیفیکیټ د هر څه بیا موږ وپېژنو هغه موږ ته چې تاسو موږ ریسیلر سرټیفیکیټ راکړئ نو موږ به وپېژنو چې ریسیلر سرټیفیکیټ جوړېږي څنګه او دا به د کوم ځای نه موږ اخلو نو موږ ورته هغه ورکړو او میټو لیسټینګ کې چې کوم دی په دې کې موږ یو پروډکټ هنټینګ موږ د دې لپاره کوو چې کله موږ یو خپل پروډکټ لانچ کوو خپل چې کوم هغه نیو لیسټینګ تاسو ته ما وویل او په دې کې به موږ برانډ هنټینګ کوو موږ به داسې برانډ معلومو چې د هغې نه موږ پروډکټ واخلو نو برانډ چې کله موږ معلوم کړو بیا مختلف برانډ دي هغه موږ له مختلف پروډکټ راکوي او د هغو نه موږ پروډکټ واخلو نو هغه بیا موږ دا پروډکټ اخلو خپل ویر هاوس ته راوړو او هغه میټو لیست هغه چې کوم تیار لیسټینګ وي بس په هغه کې موږ خپل ریټ صرف ولیکو نور تیار لیست ایمیج څه ته ضرورت نه نو امیج ساتم تاسو په دې پوه شئ برانډ هنټینګ کې دی چې برانډ مختلف پروډکټ خرڅوي چې کوم پروډکټ یې زموږ په کار او کوم لیست تیار جوړي بس هغه ته موږ د هغې ډیل سره وکړو هغه پروډکټ ته واخلو چې زموږ څومره پروډکټ په کار بیا چې کله موږ میټو لیسټینګ کوو نو په هغه کې زموږ سره یو دوه اپشنز دي یو یې لیکلی شپ فرام امازون زه تاسو ته دا لږ پریکټیکل ښیم چې تاسو پرې پوه شئ اوس دا یو لیسټینګ دی زما سره دا مختلف پروډکټ په دې کې ما کولاو کړي نو دا یو لیست دی زما سره په دې کې که تاسو وګورئ دې لیست کې چې تاسو کله دلته راشئ نو دلته لیکلی نیو اینڈ یوز او خو بیا سره بریکټ کې اټ لیکلی مطلب دا دی چې دا پروډکټ چې کوم دی اته نور کسان خرڅوي اته کسانې نور خرڅوي دغه شان دا پروډکټ موږ وګورو نو دلته لیکلی دی دلته 25 لیکلی مطلب 25 کسان دا پروډکټ خرڅوي بیا دلته بل لیست چې دې ته زه راشم نو دا 12 کسان خرڅوي زه به دا د دې آیټم چې کوم دی دلته کلیک وکړم او دا به ما سره یو سمال شان وینډو کولاو شي چې دا کم خلک خرڅوي نو په هغه کې تاسو ته زه څو څه نه ښیم نو دلته ما سره رالی نو زه که دا وګورم دا هر یو سره ایډ ټو کارټ لیکل شوی تاسو د کم یو نه بیا اخلئ نو سی مور باندې کلیک کوم دلته تاسو کو ګورئ که نه دلته یو لیکل شوی شپ فرام او یو د سولډ بای اوس که تاسو دې ته مخامخ وګورئ دې ته amazon.com لیکل شوی دواړو ته نو دا بعض پروډکټ دي چې هغه امازون په خپله خرڅوي د هغې دا پهچان دی چې دلته شپ چې کوم دی فرام امازون نوم دی او سولډ بای امازون نو دا چې دواړه کله امازون دلته راشي په شپ او سولډ کې نو دې مطلب دا دی چې دا پروډکټ امازون خرڅوي په خپله باندې صحیح ده اوس که موږ دلته نیکسټ نو که اوس تاسو دا وګورئ که نه شپ فرام او سولډ نو شپ فرام چې کوم پروډکټ شپ کېږي دا د امازون نه شپ کېږي او سولډ بای دا یو دلته سټور نوم لیکل شوی دی نو د دې مطلب دا دی چې دا بل کس خرڅوي د سټور نوم یې بدل دی سولډ کوي خرڅوي هغه خو شپ کېږي د امازون نه تاسو ګورئ دلته دا شپ او سولډ چې کوم دی دلته ډېر زیات کنسپټ دی دا تاسو ته بیا وروسته ایکسپلین کوم اوس که تاسو دلته وګورئ دا شپ فرام چې کوم دی دلته بدل نوم راځي نوم بدل دی دلته بعض ټیم کې امازون راځي او بعض ټیم کې بل نوم راځي او سولډ بای هلته بدل نوم راځي دواړو کې خو سیم دی خو امازون په دواړو کې نه راځي نو تاسو دې ته وګورئ اوس موږ دلته راځو سلایډ ته اوس که تاسو وګورئ میټو لیسټینګ کې یو شپ فرام امازون او یا ادر راتلو نو دواړه موږ وکتل امازون
او ادر کو امازون کې ویر هاوس کې پروډکټ پروتي دا غزنه شپ کیږي نو امازون سبب پروتي او کو کس ځان سره خوسته نو دا غز سٹور یا برانډ دلته غ نوم راځي او سولډ بای امازون کو امازون چرته په خپل خرڅي نو امازون به لیکل کني نو دلته به برانډ یا د سٹور نوم لیکل شوی څنګه چې مونږ په بل اگزامپل کې وکتل اوس کو تاسو ګورئ کنه مونږ یو ویلیو اف بی ای او اف بی ام نو اف بی ای او د اف بی ام به مونږ ته دلته پته لګي چې کم کس اف بی ام کوي کم اف بی ای کوي اف بی ای مطلب دا دی فل پیمنٹ بای امازون او اف بی ام مطلب دا دی فل پیمنٹ بای مرچنټ مطلب چې کله مونږ امازون ویر هاوس کې پروډکټ کیدو او امازون مونږ له خرڅي بل دا چې کله مونږ پروډکټ ځان سره کیدو خو لیست مونږ په امازون باندې جوړ کړی او هغه مونږ په خپل باندې کسته شپ کو نو پاره کې به دغه د اف بی ای مې پہچان بدای چې هغه به شپ فرام امازونی شپ کیږي به د امازون نه د امازون سبب پروتي د سول سره زمون کار نه کوي ارڅوک به خرڅ والا چې کوم دی هغه سره زمون کار نه خو چې کله د امازون صحیح نو هغه شپ فرام امازون به تل لیکل نو دا مطلب بدای چې دا کم زنه شپ کیږي او دا د کې دا کس چې خرڅي دا کم ماډل یوز کوي اف بی ای یوز کوي او بل چې کوم دی شپ فرام ادر دی د شپ فرام ادر مطلب دا دی چې نور کسان دا شپ کوي مطلب څوک چا د آفیس کې ځان سره خوسته چا په کور کې خوسته چا ول دکان یا ګودام خپل نیولې خو امازون کې لیست جوړ کړی دی او هلته نه دا شپ کیږي نو تاسو به دې پوه شوي چې شپ فرام امازون او شپ فرام ادر نو د دې نه موږ ته د اف بی ای او د اف بی ام پته لګي تاسو ته دا کنسپټ یادي دا پروډکټ چې کوم دی دا د به سره ایسن شیر کوم یا به سره لینک شیر کوم نو تاسو به دا په خپل باندې وګورئ په خپل سیستم کې به وګورئ په دې بل ځان پوهه کوي چې کله مطلب پروډکټ کې لیست هغه سره میټو خلک څنګه کوي او مختلف کسان هغه په سس ریټونو کې خرڅي دلته به ریټ هم دار کس بدلی صحیح ده بیا د امازون چې کوم دی کله یو کس ټاپ تراولي کله بل ټاپ تراولي په مختلف فیکټرز په هغه کې انوالي هغه ته بای باکس وي نو بای باکس چې کوم دی هغه دی روټیټ کوي او مختلف کسان ته هغه چانس ورکوي چې هغه خپل پروډکټ خرڅ کړي اوس نیو لیسټینګ چې کوم دی نو هغه کې دای چې موږ خپل پروډکټ جوړ کو کسټمایزیشن د پروډکټ دی ته وایي چې موږ هغه پروډکټ باندې هغه خپل موږ نوم ورکو خپل لوګو په چاپ کو هغه بیا موږ خرڅو دا بیا موږ ایکسپلین کو دا امازون بزنس ماډل دی زموږ سره اوس دا سیده کنه چې کله موږ پروډکټ جو اپلوډ کو امازون ته نو دا داسې عامه خبره ده څنګه چې موږ عام په مارکیټ کې پروډکټ خرڅو نو موږ چې کله دکان کې پروډکټ کیدو یا شاپ جوړ کو یا په شاپینګ مال کې یا سٹور کې نو زمونږ د پروډکټ خو شاته پته نه لګي چې دیو شاپ جوړ کړي کم پروډکټ خرڅي نو موږ د هغې دپاره ایډورټایزمنټ کوو خلکو ته چې زمونږ سره دا پروډکټ دی دا خصوصیات دی پکې ریټ کم دی نو هغه موږ مارکیټینګ کوو نو دغه شان چې کله موږ په امازون کې پروډکټ لیسټینګ کو یا نیو لیسټینګ اولډ لیسټینګ سومرم دغی نو موږ بیا د پروډکټ لپاره ایډورټایزمنټ کوو نو هغه کې امازون موږ له اپشن راکوي هغې ته موږ پیمنټ کوو زموږ پیسې اخلي او موږ په خپل پروډکټ باندې کمپین نو هغه ته د هغوی د ایډورټایزمنټ چې کوم هغه موږ ته اپشن راکوي هغه پی پی سی کمپین دی ته وایي بیا دا پی پی سی کمپین ټو ټایپ دی یو مینول دی اټومیټک دی هغه بیا موږ تاسو وپېژنئ په هغې کې بیا ډېر زیات کنسپټ کیورډ مختلف فیکټرز دي پکې او هغه څنګه رن کیږي نو بیا د هغې قسمونه هم دي نو بیا تاسو ته پته ولګي او بل پروډکټ مارکیټینګ چې کوم دی لا لږ ټیکنیکل چیز دی لکه مطلب موږ ځان دپاره مارکیټرز ګورو چې دا پروډکټ دی دا زموږ خرڅوه او څوک یې اخلي موږ پکې هغه ته یا کمیشن ورکوو یا څه نو دا ډېر ټیکنیکل چیز دی پروکسي مارکیټینګ دا هم تاسو یادولی شئ پی پی سی کمپین دا ځان له ټرمز دي نو د هغه پروډکټ موږ ایډورټایزمنټ کوو نو چې کله موږ د پروډکټ ایډورټایزمنټ کوو زموږ د هغې سره اکاونټ ښه کېږي زموږ په اکاونټ ریویو راځي نو بیا چې څومره زموږ د اکاونټ ویلیو سیوا کېږي نو هغومره موږ بیا پر روان وخت کې هغه سیل کوو خرڅو خپل ټول اکاونټ نو هغه موږ ته فایده کوي خو دا ده چې موږ چې کله پروډکټ دغه کوو نو بیا به د هغې دپاره ایډورټایزمنټ یو اپشن دی چې تاسو ته پته لګي او هغه ته د امازون چې کوم خپل موږ ته راکوي هغه پی پی سی کمپین راکوي د پروکسي مارکیټینګ موږ په خپله باندې کوو خو دا داسې نه ده چې تاسو پروډکټ راواخلئ چېرته هم شیر کو فیسبوک او یا په ګروپ یا دا به ډېر په طریقه باندې کوئ د امازون پالیسیز هر څه ته به ګورئ چې اکاونټ څه دنه خراب نه کړي نو تاسو به اول پوره ځان پوهه کوئ اوس چې کوم سمري رپورټ دی پرون څه بحث کړی د پروډکټ هنټینګ خو تاسو وپېژندو پروډکټ لیسټینګ کې تاسو وپېژندو په هغې کې میټو لیسټینګ و نیو لیسټینګ و بیا اف بی او اف بی ام و شپمنټ پلانس چې کوم و پروډکټ سورسینګ و په هغه کې مختلف پکټرز و هغه هم تاسو وپېژندل بیا د ایډورټایزمنټ دی چې کوم پی پی سی کمپینز او دا دي نو دا هم تاسو وپېژندل په دې ننني لیکچر کې نو امید ساتم چې تاسو به دا بیسکس څه نه څه آیډیا ستاسو راغلي بیا هم کو ستاسو کوېسچنز هغه تاسو کولی شئ